سهار وختي و. د لمونځ نه پس مې د کور په حویلۍ کې دوره ووهله. ذهن مې نارامه و. له ځان سره مې وویل دا نو څه ژوند دی، هره ورځ په یو کار پسې روان یم. ناڅاپه مې په ځمکه د میږتون تګ ته پام شو. څه عجیب احساس. لاره یې کور ته لنډه او اسانه، خو لار یې اوږده کړه او له بلې لارې روان شو. د میږتون له دا ډول تګ مې ذهن راویښ شو. ومې ویل په دې حالت کې ولې داسې پیښې سره مخ شوم. له لنډ ځنډ وروسته مې احساس کړه چې باید د میږتون له دې حرکته زده کړه وکړم چې انسان باید د خوشحالۍ د لاسته راوړلو لپاره تل له اسانه لارو کار وانخلي، بلکې که غواړي چې د ژوند په خوند او رنګ پوه شي نو کله نه کله باید ستونزمنې لارې طی کړي تر څو د ژوند تحول او خوښي حس کړي.